راشد ماما او کچړو مې ناروغه دی او هیڅ داړه کنه کنه لګي او هیڅ یا کنه السلام علیکم ماما موږ دا واس خپل پیش مې اوچت کړه ټول کور مې راولېږلی په پلان قرضونه دی او پلار مې ناروغه دی او د ولږې نه مړه شو. ملګرو صبر ها دا ویډیو ما اړوئ که دې ماشومې د کور د حالاتو نه تاسو خبر شوئ که نه نو والله تاسو به دومره خفه شئ که نه دومره دې ټوله کهاني به تاسو سره شریکوم د دوی ټولې ویډیوګانې به تاسو سره زه به دې ویډیو کې شریکوم خو تاسو به یو مهرباني راسره کوئ چې تاسو څه وس کېږي هغه ورسره وکئ او چې بیا هم د ځینو ملګرو وس نه کېږي نو دا ویډیو د الله د رضا لپاره شیر کړئ مخکې چې دا مالدار خلکو ته ورسي چې څوک د دوی سره هیلپ وکړي خاص کر راشد بھائی داسې نور ډېر کسان دي نو چې هغوی چې دا ویډیو ورسي دا ویډیو به تاسو ډېره شیر کوئ د دوی ټول ډیټیل به زه تاسو سره شریکوم چې آیا دوی څنګه زندگی تیروي په کور کې دوی په کور کې څنګه حالات دي دوی والد صاحب څنګه دی نو ټول معلومات درسره دې ویډیو کې شریکوم چې دوی د کور ټول معلومات تاسو خبر شوي دوی د کور د حال نه نو تاسو به یار ډېر زیات خفه شئ. دوی والد صاحب چې کله ما سره رابطه وکړله نو چې ما ته کله خپل د کور حالات واقعیات بیان کړله نو زه ډېر زیات خفه شوم او ما ویل زه به انشاءالله دوی ته خامخا ویډیو کوم خو دا ویډیو به تاسو ما سره خامخا شیر کوئ دا ویډیو به تاسو مالدار خلکو ته رسوئ خاص کر راشد بھائی ته چې هغه داسې زکات ایشوي نو دغسې دوی دي لکه زکات ورکوي. ملګرو دا چې کوم دی د باجوړ سره تعلق ساتي د دوی والد صاحب هم بیمار دی او دوی په کور کې چې کوم دی نو دوه بچي دي څلورې بچي دي دوه زامن او دوه لوریانې هغه یو زوی چې هم دی هغه هم بیمار دی او بل چې هم دی نو هغه لږ ګزاره کوي ماشوم دی او دا دوه کچۍ لوریانې دي او دوی هم دغسې د کور خرچه اوس هم نوي بیماري هم دي په کور کې بیماریانې هم دي یار د باجوړو کسان که دا ویډیو ګوري نو هغوی په دوی د کور د حالات نه خبر دي ډېر زیات غریبانان دي باجوړ کې نو پلیز تاسو دوی سره خامخا هیلپ وکئ او دا ویډیو دومره شیر کړئ خپل ملګرو سره او چې خاص کر څوک مالدار وي ستاسو کلي کې تاسو ته پته وي نو هغوی سره دا ویډیو شیر کړئ چې هغوی ورسره هیلپ وکړي. دوی چې کله له ما سره رابطه وکړه نو دوی ما ته وویل چې موږ سره دوایي پیسې هم نه وي چې موږ ډاکټر ته لاړ شو او دوی چې کوم زوی دی نو هغه ډېر زیات بیمار دی. ملګرو دوی والد صاحب چې کله ما سره رابطه وکړه نو زه ډېر زیات خفه شوم ما دا ویډیو وکړله نو دا ویډیو د ما اوس دا وسوم چې دوی له ویډیو وکړم نو ستاسو هم چې څه وس یا ستاسو وکئ او چې بیا ستاسو لکه ریویو یا ویډیو لکه پیسې هم وس نه کېږي دا ویډیو مخکې شیر کړه چې دا مالدارو خلکو ته ورسي او دغسې دوی سره رابطه وکړي او دوی سره هیلپ وکړي نو ډېر زیاته مننه به وي ستاسو دعاګانې اوس کوئ او د دې ماشومې دا ویډیو راشي تاسو وګورئ.